بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون درنو قدرمن لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. نن دونۍ دوشنبه د 1444 هجري سپوږمیز کال د ذوالقعدې میاشتې 2 نیټه ده چې د 1402 هجري لمریز کال د غبرګولي میاشتې لومړۍ نیټې سره سمون خوري. په سر کې د څو خبرونو سرټکي. د هرات والي تر مشرۍ لاندې د ټولو امارتي ادارو د مسؤلانو په حضور غونډه ترسره کېدل. د هرات اطلاعات او کلتور رئیس د رسنیو د ملاتړ او څارنې د کمیټې له رئیس سره په لیدنې کې د خبریالانو د ستونزو په هوارۍ ټینګار. او د افغانستان د بدني روزنې او سپورت لوی رئیس او د دغه ریاست ستر سلاکار هرات ته سفر. اوس هم بشپړ خبرونه. زه محمد ولی عمری یم. د هرات والی شیخ الحدیث مولانا نور احمد اسلام جار تر مشرۍ لاندې د ټولو امارتي ادارو د مسؤلینو په شتون کې اداري غونډه ترسره سوه. د غونډې ګډونوالو په دغه ناسته کې خپل لاسته راوړنې او وړاندیزونه د هرات والي سره شریک کړل او ژمنه یې وکړه چې اوسیدونکو ته د لا ښه چوپړونو وړاندې کولو لپاره به د هیڅ ډول هڅو څخه ډډه ونه کړي. بلخوا هم د هرات والي شیخ الحدیث مولانا نور احمد اسلام جار په دغه ناسته کې د ټولو مسؤلانو وغوښتل چې د چارو مخته وړلو برخه کې پوره صداقت په پام کې ونیسي او همداراز د فساد په وړاندې په جدي توګه مبارزه وکړي. د هرات د اطلاعات او کلتور رئیس د رسنیو د ملاتړ او څارنې د کمیټې له رئیس سره په کتنه کې وویل چې دغه ریاست د رسنیو د ستونزو د هواري لپاره هلې ځلې کوي او په جدي توګه له خبریالانو څخه ملاتړ کوي. د هرات د اطلاعات او کلتور رئیس مولانا نعیم الحق حقانی د رسنیو د ملاتړ او څارنې کمیټې له مشر او د دې کمیټې له غړو سره په کتنه کې وویل چې د دغه ریاست لخوا ټولو ادارو ته لارښوونه سوې چې د خبریالانو په کارونو کې لاسوهنه ونه کړي. مولانا حقانی دغه راز د رسنیو د ملاتړ او څارنې کمیټې له مشر احمد شمال مشال څخه وغوښتل چې په دغه کمیټې کې د خبریالانو د ستونزو د حل په موخه نورې غونډې هم وکړي. له بلې خوا د رسنیو د ملاتړ او څارنې د کمیټې رئیس هم د هرات د اطلاعات او کلتور ریاست له ملاتړ څخه مننه وکړه او ویې ویل چې د خبریالانو د ستونزو د هواري لپاره کار کوي. د افغانستان د بدني روزنې او سپورت لوی رئیس مولوي عبدالودود حقانی او د بدني روزنې او سپورت لوی ریاست د پلان او استراتیژۍ ستر سلاکار مولوي ګلاب الدین خپلواک هرات ته سفر وکړ. د مولوي حقانی د سفر موخه د هرات د بدني روزنې او سپورت ریاست له کارکوونکو سره لیدنه او د دغه ریاست د کاري ستونزو اوریدل دي. مولوي عبدالودود حقانی د هرات د بدني روزنې او سپورت له ریاست سره د هر اړخیزې همکارۍ ژمنه وکړه او زیاته یې کړه چې د هرات د بدني روزنې او سپورت ریاست د هیواد په کچه یو له زیارکښو څانګو څخه دی چې تل یې د هیواد د سپورت پرمختګ په برخه کې ډېرې هڅې کړې دي. د هرات د سپورت ادارې سرپرست مولوي محمود مشفق وویل چې د هرات د بدني روزنې او سپورت ریاست به هیڅکله د ښار او هیواد په کچه د سپورت د ودې په برخه کې خپل فعالیتونه ونه دروي. د هرات ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس د کتاب پلورونکو سره وکتل او ویې ویل چې موږ باید د یو بل په همکارۍ د کتاب لوستلو کلتور پیاوړی کړو. د اطلاعات او کلتور رئیس مولانا نعیم الحق حقانی د فرهنګ او هنر له امیر سره یو ځای او د کتاب پلورونکو د اتحادیې له مشر سره په کتنه کې له کتاب پلورونکو سره په کتنه کې وویل چې موږ باید د یو بل په همکارۍ د کتاب لوستلو کلتور پیاوړی کړو. مولانا حقانی په داسې حال کې چې په ځوانانو کې د لوستلو د کلتور له کمښت څخه د اندېښنې وړ بولي وایي سوداګر او پانګوال دې په دغه ولایت کې د کتاب لوستلو په برخه کې پانګونه وکړي ترڅو خلک بیرته کتاب لوستلو ته راوګرځي.
دغه راز یو شمېر کتاب پلورونکو هم د هرات ولایت د اطلاعات او کلتور له رئیس سره په کتنه کې وویل چې دا مال د کتاب لوستلو د کلتور د کمښت، د کتابونو د چاپ او واردولو په برخه کې ستونزې او خنډونه شتون لري. کتاب پلورونکي وایي چې باید په جدي توګه حل سي. د یادونې وړ ده چې د اطلاعات او کلتور رئیس دغه غونډه د کتاب اونۍ په مناسبت د دغه ولایت له کتاب پلورونکو سره جوړه کړې وه او د هغوی د ستونزو د هوارۍ ژمنه ورسره وسوه. د مجازي فضا شتون او ناسمه ګټه اخیستنه هغه عامل بلل کیږي چې د ځوانانو ډیری وخت په پام کې نیسي. د هرات ښاروالۍ ادارې ویاند وایي چې د هرات ښار په کچه د کوڅه ډبو سپیانو د راټولولو پروګرام پیل شوی. د دوی په خبره دغه پروګرام د عامې روغتیا او چاپیریال ساتنې ریاست په همغږۍ په لاره اچول شوې ده. د هرات ښاریان د دغه اقدام څخه هرکلی کوي. نور حال په چمتو کړي راپور کې. په هرات ښار کې د کوڅه ډبو سپیانو ګرځېدل او ډیرېدل یو له هغو ستونزو څخه دی چې تل په دې اړه خبرې کیږي. اوس د هرات ښاروالۍ ادارې ویاند د دغو کوڅه ډبو سپیانو د راټولولو د عامې روغتیا او چاپیریال ساتنې ادارې په همکارۍ خبر ورکوي. خوشبختانه پروگرام جمع‌آوری سگ‌های ولگرد از سطح شهر پلان عملیاتی آن آغاز شده و این برنامه به همکاری و هماهنگی ریاست صحت‌عامه و همچنان ریاست محیط زیست ولایت هرات آغاز شده که خوشبختانه پلان عملیاتی آن از چند روز به این سو از طرف ریاست شهرواری هرات در ساحاتی که در 15 ناحیه شهری به منظور جمع‌آوری و امحای سگ‌های ولگرد آغاز گردیده. هغه همدارنګه ټینګار کوي چې دغه پلان به تر بشپړېدو به حتمي دوام ولري. په دې خبرو سربیره روغتیایي مسؤلان په هرات کې ټینګار کوي چې دغه کوڅه ډبو سپیانو یو شمېر ستونزې ښاریانو ته جوړې کړې دي او د دغو سپیانو د راټولولو په لړۍ کې به د همکارو ادارو په همغږۍ د همکارۍ ژمنه کوي. بهترین روش و بهترین نحوه کار ای است که سگ‌های ولگرد عقیم سازی صورت بگیرد تا از تولید نسل در نزد سگ‌هایی که در کوچه و خیابان وجود داره صورت نگیره. بالاخره نسل سگ‌های ولگرد به طرف مغرض شدن خواهد رفت. همدارنګه له بل لوري د هرات ښاریان د دې کار د هرکلۍ ترڅنګ ټینګار کوي چې دغه کوڅه ډبو سپیانو په سړکونو کې ډیری ستونزې جوړې کړې دي. سگ‌های ولگرد که اینجا هست طفل دست و غذاب مردم دست و غذاب ما از ریاست صحت‌عامه و شهروری و محیط زیست خیلی تشکر میکنم که اینا رو جمع کنم، جمع‌آوری کنم. دا په داسې حال کې ده چې د هرات ښاروالۍ اداره دم ګړۍ تر هر وخت مخکې د هرات ښاریانو ته د انکشافي او پراختیایي پروژو په ترسره کولو بوخت دي. د اطلاعات او کلتور ریاست د ځوانانو امریت درسي ټولګي پیل کړل. د هرات د اطلاعات او کلتور رئیس مولانا نعیم الحق حقانی چې د ځوانانو د امریت د تعلیمي ټولګیو د پرانیستلو په مناسبت یې د ځوانانو په یو غونډه کې خبرې کولې وویل اسلامي امارت هڅه کوي چې د هیواد ټول ځوانانو ته د تعلیم او کار زمینه برابره کړي. ښاغلی حقانی له ځوانانو وغوښتل چې په پوره حوصلې سره د هیواد په پرمختګ کې برخه واخلي. همدارنګه ښاغلی حقانی د څو نوي موټرونو جوړولو ته په اشارې سره په بیلابیلو برخو کې د هرات د ځوانانو د فعالیتونو قدرداني وکړه. په همدې حال کې د هرات د اطلاعات او کلتور د ځوانانو امیر عبدالمتین عادل وایي چې په دغه ټولګیو کې څه د پاسه 200 تنه ځوانان شامل او روزل سوي دي. ښاغلی عادل وایي چې دغه روزنیز ټولګي وړیا دی او شاوخوا 9 میاشتې وخت نیسي. د هرات امنیتي ځواکونو وطن د نشه یي توکو د پلور په تور نیولې دي. د هرات ولایت له نشه یي توکو سره د مبارزې مدیریت د دغه ولایت له مربوطاتو څخه د نشه یي توکو او الکولي مشروباتو د پلورلو په تور وطن ونیول. له دغو کسانو څخه یوه اندازه نشه یي توکي او الکولي مشروبات هم ترلاسه شوي او اوس تر څارنې لاندې دي. دغه راز د دوی دوسیې بشپړې او عدلي او قضایي ارګانونو ته استول شوي دي. 3 تنه غله د هرات د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شول. د هرات ولایت د امنیت قومندانۍ د 6مې امنیتي حوزې منصوبینو په دغه حوزې مربوطاتو کې 3 تنه د غلا په تور ونیول.
له دغه کسانو څخه یو غلا سوی موټرسایکل او 15 سیټونه غلا سوي موبایلونه هم ترلاسه سوي او اوس د اسلامي امارت د ځواکونو تر څارنې لاندې دي. یو کلتوري فعال چې له 10 کلونو راهیسې له هیواده وتلی وایي چې د ښه امنیتي وضعیت له امله اوس هرات ته راستون سوی دی. کلتوري فعال او لیکوال ډاکټر محمد شعیب مجددي چې له 10 کلونو راهیسې په امریکا کې ژوند کړی د هرات د اطلاعات او کلتور له رئیس سره په خبرو کې وویل چې د ښه امنیتي شرایطو له امله هیواد ته راستون سوی دی. هغه وایي چې اوس هڅه کوي چې د خپلې کورنۍ نور غړي هم واڅوي چې وطن ته راستانه سي او په وطن کې ژوند وکړي. دغه کلتوري فعال وایي چې په دې ولایت کې د اوسېدو امنیت، پاکوالي او د ښار د روښانتیا په برخه کې ډیر بدلونونه راغلي دي. په همدې حال کې د هرات د اطلاعات او کلتور رئیس مولانا نعیم الحق حقانی وایي چې جګړې له خلکو ټول ښه څیزونه اخیستي دي. مولانا حقانی وایي چې له 40 کلونو وروسته اوس زموږ خلک په امن کې ژوند کوي. د هرات د اطلاعات او کلتور رئیس هم وایي چې د اسلامي امارت مسؤلان د امنیت د تامین ترڅنګ د خلکو د اقتصادي ستونزو د حل لپاره هم پلانونه لري. اوس هم ستاسو پام راوړم د سبا ورځ د هوا اټکل. ګرانو دوستانو د ما سلامونه ومنئ، شپه مو په خیر. اوس هم پاملرنه وکئ د سبا ورځې د هوا حالاتو ته. سهشنبه هرات شهر لمر 11 درجه 18 تیتای 18، غوریان لمر 11 درجه 10 تیتای 40، کراخ نیمه وریاز 11 درجه 11 تیتای 14 او پشتون زرغان نیمه وریاز 11 درجه 10 تیتای 18. اوس هم یو ځل بیا د څو خبرونو سرټکي. د هرات والي تر مشرۍ لاندې د ټولو امارتي ادارو د مسؤلانو په حضور غونډه ترسره کېدل. د هرات اطلاعات او کلتور رئیس د رسنیو د ملاتړ او څارنې د کمیټې له رئیس سره په لیدنې کې د خبریالانو د ستونزو په هوارۍ ټینګار. او د افغانستان د بدني روزنې او سپورت لوی رئیس او د دغه ریاست ستر سلاکار هرات ته سفر. درنو قدرمن لیدونکو، دا و د نن شپې خبرونه چې ستاسو قدرمنو حضور ته وړاندې سوه. تر بیا مو په لوی څښتن ته راسپارم.